بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. زما عزتمند مؤمنان مسلمانان، دا د ذوالقعدې میاشت دا په ختمېدو ده او دې پسې یو بله مبارکه میاشت ده چې په هغې کې دا 10 ورځې الله ته ډېرې محترمې دي او ډېرې ګرانې دي چې هغې ته ذوالحجه یا ذوالحجه ورته ویل کېږي. او د دې فضیلت الہ العالمین په خپل مقدس کتاب کې او زمونږ ستاسې ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو مبارکو کې د دې خاص فضیلت بیان کړی ده. هم یې د عبادت او هم یې د روژو د نیولو. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک معمول سو ام المؤمنین بی بی حفصه رضی الله تبارک و تعالی عنها مبارک فرمائی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی مبارک هغه فرمائی اربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی سلور عمل اول یا سلور فعل او کار اول چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه دی پرېښي او کړي. پای کې یو بیبي مبارکه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا د هغه معمولو هر کال صیام عاشورا، د عاشورا د ورځې روژه نیول دا د محبوب کبریا علیه السلام معمولو چې روژه مبارکه به لسم د محرم نیوله. دویم معمول د پیغمبر علیه السلام بی بی مبارکه تی روایت کی فرمائی والعشر دغه 10 ورځې د ذوالحجې دغه 9 ورځې روژې نیول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معمول. ځکه لسم ورځ په اختر وي که نو اختر په ورځ په روژه نیول حرام دي. نو 9 ورځې دا روژې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نیولې دي، اول او دویم او تر 9مې پورې. دریم عمل د پیغمبر علیه السلام چې همیشه به یې کو وصیام 3 ایام من کل شهر. پیغمبر علیه السلام به په هره میاشت کې 3 روژې نیولې. دې دریم عملو د پیغمبر علیه السلام چې تر کړی نه و پرېښی. او څلورم عمل د پیغمبر علیه السلام والرکعتین قبل الغداء حدیث کې راځي. بی بی مبارکه فرمایي پیغمبر علیه السلام 2 رکعاته د سحر سنت مخکې د فرض لمونځ نه کول او دا نبی علیه السلام مبارک نه وکړي. نو دا څلور ډېر اسانه اعمال دي او څومره لوی درجې الله بنده ته په دې باندې ورکړي او څومره الله ته دې دا بنده نږدې کېږي او څومره ورته ګناهونه معاف کړي. نو درته حدیث مبارک وروسته انشاءالله ذکر کوو. څلور ورځې الله ته ډېرې محترمې دي. یو په هغې کې دا د جمعې مبارکه ورځ لکه د دې فضایل ما تاسې ته ذکر کړو. نو یوه ورځ چې الله ته په ورځو کې ډېره ګرانه ده او محترمه ده، د قدر وړ ده چې دې ته سید الایام یعنې د دې ټولو ورځو سرداره د هفته کې چې کومې ورځې دي شپږ دې کې یو ساعت دی خو دا ساعت مخفي دی پټ دی دا چاته نه معلوم.
د جمعې ورځ چې د کله نه شروع کیږي او په کله ختمیږي ده نو دغه سریر ساتو کې یو ساعت دی دې کې چې بنده کوم سوال د الله نه وکړي الا اعطاه الله اياه مگر الله عز وجل د هغه شی ورکړي چې کوم شی د وختل نو جمعې ورځ دا خدای ته ډېره محترمه ده دویمه ورځ چې خدای پاک ته ډېره ګرانه او محترمه ده هغه د عرفې ورځ د عرفې په ورځ باندې کله چې حجاج کرام عرفات غونډۍ ته او هغې ساحې ته ورځي چار اطرافو دی چې کوم د عرفات ساحه ده هغه ځای ته چې ورځي نو ګورې د هغې په سرونو خولۍ نه وي پټکۍ نه وي دسمال یې په سر نه وي نو الله فرشتو ته وایي فرشتو وګورئ الله د فرشتو په وړاندې باندې په دې بندګانو باندې فخر کوي چې دا کوم مخلوق عرفات کې ولاړ او د الله د پزارۍ باندې وي او په دعاو باندې وي نو الله فرشتو ته وایي فرشتو وګورئ زما دا بندګان دوی خپې بله خپې دلته راغلي دوی سبوسې دلته راغلي دي او ما ته یې لاسونه پورته کړي دي او د خپلو ګناهونو بخښنه مانه غواړي تاسې په دې شاهدان سئ چې ما دې ته بخښنه وکړه نو دا خدای ته دومره ګرانه ورځ او دریمه ورځ چې الله ته په ورځو کې ډېره ګرانه او محترمه ده هغه د لوی اختر ورځ ده لوی اختر په ورځ باندې کله چې انسان ضحیه قرباني وکړي او د هغې ساس کې ځمکې ته رانیتوسي وي په اخلاص باندې د حلال مال نه نو رب کریم یې ګناه ورته معاف او څلورمه ورځ چې خدای ته ډېره ګرانه ده هغه د ورکوټي اختر ورځ ده په دغه ورځ باندې الله فرشتو ته فرشتو زما دې بندګانو دا کامله میاشت روژه ونیوله او خالص زما د رضا دپاره یې ونیوله او لږ یو دم یې په ځان باندې تېرې کړې اشهدو یا ملائکتي اني قد غفرت فرشتو شاهدان سي په دې چې ما دې ته بخښنه وکړه قد بدلت سیئاتکم بالحسنات او د دوی ګناهونه مې په نیکۍ باندې ورته بدل کړل نو دا څلور ورځې د خدای ته ډېرې ګرانې دي الله ته ډېرې د قدر وړ دي چې څوک په عبادت پکې کوي نیکي پکې کوي صدقه پکې کوي نور نفلي اعمال په دې کې کوي الله پرې ډېر خوشحاله کېږي زموږ علماء کرام فرمایي چې څوک دا 9 ورځې روژې نیسي الله ورسره وایي څه کوي یو وایي دا البرکة فی عمره الله یې په عمر کې برکت د دې روژو نیولو یو برکت دا دی چې الله به ستا عمر کې خیر او برکت درته واچوي دویم والزیادة فی ماله الله به په مال کې زیادت ورته راوړي او دریم والحفظ فی عیاله الله به د اهل او د عیال حفاظت د دې روژې په نیولو او د دې په عبادت کولو باندې او څلورم الله ورسره څه کوي والتکفیر لسیئاته د دې روژو په نیولو باندې د دې ذوالحجې او د دې د شپې په عبادت کولو باندې الله سبحانه وتعالی یې ګناهونه ورته رجعي هغه ورته الله کوي او څلورم والتضعیف لحسناته کمه نیکي چې دی کوي که نه نو نیکي مو ورته خدای په چنده او درې چنده کي بلکې په اوسه چنده باندې او بل د دې روژو په نیولو باندې الله د سره څه کوي والتسهیل لسکرات موته د مرګ سختۍ به خدای پرې اسانه کړي هغه سختي چې محبوب مدني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري صحنه کې به مبارک څه ویل چې اخري حالات او دنیا نه دی مبارک نور رخصتېده او پیاله کې یا په جام کې ورته اوبه پرتې دي او د مبارک لاس کته کولو او لاس مبارک یې لمدو نو دغه وخت کې څه ویل اللهم اعني على سکرات الموت اللهم في الرفيق الاعلى خدای د مرګ سختۍ راباندې اسانه کړي اوچت ملګری او دوست غواړم د الله سره رفاقت او ملګرتیا غواړم هغه سختي چې محمد رسول الله علیه السلام دعا کړې چې خدای الله راباندې اسانه نو دې روژې په نیولو باندې الله بنده سره دومره لوی احسان کوي او بل والضیاء لظلمات قبره روژې په نیولو باندې د ذوالحجې الله به په قبر کې رڼا قبر کې ده یو صندوق دی او ښه دوست دی هغه دی چې په تا تیږه ږدي
او وایي چېرې دلته یو سوری پاتې دی که نه او خټه راوړي چې دم پکې وراوړي د قبر سوچ باید سړی د شپېلو کې ورهمېشي وکړي دغه ځای دپاره دا داسې ځای ده چې دې نه انبیاو امان واخلي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا کې څه وایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا الله زه تا نه پناه غواړم د عذاب قبر نه نو عذاب قبر ډېر سخت دی اول منزل اول منازل من منازل الاخره حدیث کې راځي اول منزل اول پاټک دی د پاټکو د آخرت اول منزل دی نو د دې رجوع په نیولو باندې رب کریم جلت عظمته انسان ته په قبر کې ارامي پیدا کړي هغه ځای چې د وحدت او د خوف او د دهشت ځای وایي نه به بستر وي نه سامان نه به بستر وي نه سامان تنها به پروت یې خوار حیران نه به بستر وي نه سامان تنها به پروت یې خوار حیران او عمل له خپل ملګری کېږي فکر دې ولې داسې کېږي نو هغه ځای کې بستره نشته درته بالښت درته نشته کټ او کوزې درته نشته او دغه ځای کې به تا سره صرف خپل عمل ملګری بس دم نه پکاري دنیا ته خالی راغلی وې بربند راغلی وې لوس راغلی وې خپیب له خپې راغلی وې همداسې خالي لاس راغلی نو که ایمان دې وړی نیک عمل دې وړی نو نور نالانو بیا دې مزید دي که نه نو دغه ځای دپاره دا ژوند چې الله درکړی ده دا قیمتي په دې کې نیک عمل د انسان دپاره پکار بل چې څوک دا روژې ونیسي نو الہ العالمین د دې رجوع په نیولو باندې د ده درجات اوچتوي درجې الله بلند رئیس المفسرین سیدنا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تبارک و تعالی عنهما د خپل محبوب عقاید و جهان سید الانس والجان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائے ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه من ماله فلم يرجع من ذلك بشيء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی الله سبحانه وتعالى ته په دې ورځو کې د دغه ورځو نه دا د ذل حجې چې کومې لسې ورځې دي د دې نه الله ته ګرانې او محبوبې نورې ورځې وی نشته کوم هغه چې پکې انسان کې مؤمن صحابه کرام ناس ورسره ورته ویل د الله رسوله د جهاد نوم دا شپې ورځې غوره دي دا د شپې د جهاد نوم دا ډېرې غوره دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویو د جهاد نوم الله ته دا رسول دې ډېرې ګرانې خو کم کس چې مال و جان د الله لاره کې قربان کړي او بېرته کور ته رانیسي هغې درجه د شهید بیا ډېره اوچته د دې نه ما سوا که څوک مؤمن مسلمان په دې کې کوم نیک عمل کوي رب کریم تدبیر نږدې کېږي او الله ورته ډېر لوی ده درجې په دې ورکوي دا څنګه ورځې دي نو روایاتو کې دا راځي چې اوله ورځ هغه ورځ ده د ذوالحجې اوله ورځ چې الله سبحانه وتعالی پکې د آدم علیه السلام سوال قبول کړ ګناه یې خطیئه یې ورته معاف کړه لفظش ورته الله معاف کړ او الله ته ډېر وژړل او سی ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے پروردگار مونږ په خپلو ځانو ډېر ظلم کړی او که ته مونږ ته بخښنه ونه کړې که نه نو خدای مونږ خو د تاوانیانو نه نو اوله ورځ هغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی چې کوم بنده روژه ونیسي او الله ته لاس پورته کړي الله به یې ګناه ورته معاف کړي زما عزیزانو د الله د در نه بل در شته څوک
چې زموږ ګناه معاف کړي. حرم شریف کې مطاف کې یو کس لګیا د طواف او د طواف په دې دوران کې دی وایي لبیک اللهم لبیک تلبیه وایي د ده په دې ژبه تلبیه ده لبیک اللهم لبیک حاضر یم یا الله زما حاضري دلته قبوله ستا ګر کې دلته زه حاضر یم یا الله زما حاضري قبوله کړي دلته بالمثل څه جواب راځي لا لبیک ولا سعدیک ستا حاضري دلته قبول نه دي دی وایي لبیک او جواب ورته راځي لا لبیک ستا حاضري دلته قبول نه دي خوا کې یو نوجوان روان هغه هم تلبیه هغه داسې وګوري چې دا غږ ماته کېږي او که نه دا غږ چا باندې کېږي نو دې کاکا ته یې مخ راواړو دې حاجي صاحب مخ یې ورته راواړو او ورته ویې ویل چې حاجي صاحب دا غږ په ما کېږي او که په تا کېږي نو دې ورته وایي وی اویا کاله مې کېږي چې زه راځم دلته حج کوم د بیت الله شریف او هر کال چې زه راځم او زه وایم لبیک اللهم لبیک نو ما ته جواب راځي لا لبیک ستا حاضرېدل قبول نه دی ستا حاضرېدل قبول نه نو دا نوجوان ورته څه وایي چې حاجي صاحب اویا کاله کېږي او راځي او حجونه کوي هر کال او په دې مبارک ځای کې چې د دعا د قبولیت ځای ده او د فریاد او د زارۍ ځای ده هغه ځای ده چې انبیا علیهم السلام دلته راغلي دې ځای کې طوافونه کړي دي صحابه کرامو په دې ځای کې طوافونه کړي اولیاء الله په دې ځای کې طوافونه کړي او تا ته اویا کاله کېږي او درته وایي لا لبیک حاضرېدل د قبول نه دي نو کوم دې ضرور ده چې راځي خو ځکه نه دلته څه شی کوي بیا ډېره عجیبه خبره ورته بوډا کوي وایي بچې داسې در راته راوښیه چې هغه در ته ورشم زما سوال قبول کړي د الله د در نه بل در نسته نو چې زما سوال قبلوي نو څوک به یې قبلوي وایي د دې در نه بل غیر بل در نسته نو د الله د در نه بل در نه لرو چې زموږ ګناهونه راته څه کړي معاف نو دې دوران کې دې مبارک وایي وژړل او په ځمکه راپرېوت او بیا ورباندې اواز وشو چې اوس دې حاضرېدل ماته قبول دي نو زموږ رب هغه ذات دی چې د هغه نه غیر چې موږ هر چا ته لاس پورې شو ورته وایي چې زموږ ګناه معاف کا زموږ ګناهونه نشي معاف کولی غیر د الله سبحانه وتعالی نو اوله ورځ یې هغه ورځ ده چې آدم علیه السلام ته الله لغزش معاف کړی خطا یې ورته الله معاف کړی دویمه ورځ د ذوالحجې هغه ورځ ده چې اله العالمین حضرت یونس علیه السلام د ماهي د خېټ نه بیرون خارج کړی او وچې تیره مبارک راښکاره کړه څلوېښت ورځې د ماهي په ګېډه کې ولیدل نو دویمه ورځ که څوک روژه ونیسي الله سبحانه وتعالی د یو کال د عبادت اجر ورته الله او دریمه ورځ د ذوالحجې هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله د زکریا علیه السلام سوال الله قبول اولاد نه و د مبارک او رب کریم ته سوال گزاري شو هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بی مریم علیه السلام کرامت چې زکریا علیه السلام په سترګو ولیدو چې بې موسمه میوې ورته الله رب العالمین ورکولې نو اولاد د دې نه و که نه نو زکریا علیه السلام مبارک رب ته لاس پورته ویې خدایه ما ته خپل طرف نه یو اولاد راته راکړي اولاد نه لرم پیرزوینه و احسان را باندې وکړي نو الله ورته د ده دعا قبوله کړه او الله اولاد ورکړه نو دریمه ورځ هغه ده چې د زکریا علیه السلام سوال الله د ذوالحجې په دریمه قبول کړی ده نو څوک چې دریمه ورځ دی روژه ونیسي الله سبحانه وتعالی به د ده دعا قبوله کړي
او څلورمه ورځ د ذی الحجې هغه مبارکه ورځ ده چې په دې ورځ باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی. نو څوک چې په دې ورځ روژه ونیسي الله به د فقر او د مشکلات او د مصیبو نه الله وساتي. پنځمه ورځ د ذی الحجې هغه ورځ ده چې په دې کې موسی علیه السلام پیدا شوی ده او څوک چې دا ورځ روژه ونیسي الله سبحانه وتعالی به د نفاق نه بریږي، د نفاق نه به الله خلاص کړي. او شپږمه ورځ د ذی الحجې هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې زموږ او ستاسې په ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله د فتح او د خیر او د رحمت ټولې دروازې الله په خلاص کړي. نو دې ورځ چې څوک روژه ونیسي الله سبحانه وتعالی به د رحمت دروازې را خلاصي کړي. اوومه ورځ هغه ورځ ده د ذی الحجې څوک چې په دې ورځ روژه ونیسي الله به د ده په مخ د دوزخ دروازه بندې کړي تر څو چې دا 10 ورځې ختمېږي او په ده به الله د اسانۍ دروازې خلاصې کړي. اتمه ورځ د ذی الحجې چې یوم الترویه ورته وایي، ترویه ورځ، عرفې نه یوه ورځ مخکې، دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې څوک روژه ونیسي نو اله العالمین به ده ته دومره اجر ورکړي چې هغه به صرف خدای ته معلوم وي بس. او نهمه ورځ چې د ذی الحجې چې عرفه چې په دې ورځ څوک روژه نیسي نو الله سبحانه وتعالی حدیث مبارک کې راځي چې یو کال به مخکینی او یو کال به وروستني ګناهونه ورته معاف کړي. او لسمه ورځ یوم النحر د قربانۍ ورځ، هغه ورځ ده چې کله دی قرباني وکړي او د ده د دې مال څاڅکي دا ویني دا دې ځمکې ته نه یې رسېدلي الله د ده ګناهونه ورته معاف کړي. نو دا هغه لس شپې ورځې دي چې دا خدای ته ډېرې ګرانې دي، الله ته ډېرې محبوبې دي. الله پرې قسم خوړلی والفجر وليال عشر، قسم دې زما په سبا باندې وليال عشر او په دا لسو شپو د ذی الحجې باندې الله په یو شي چې قسم خوري نو هغه په عظمت او په شرافت او په لویۍ باندې دلالت کوي. محدث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حضرت ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے یو حدیث روایت کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما عمل ابن آدم، پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی نیو انسان چې دی یو عمل وکړي ان یتعبد فیها چې دی عبادت او بندګي وکړي په دغه لسو شپو په دغه لسو ورځو څومره اجر ورته الله ورکړي. روژه چې څوک نیسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی صيام كل يوم، روژه د هرې ورځې د دې ذی الحجې د اولو شپو ورځو د یوې ورځې روژه دا معادله ده د یو کال قبول شوي روژو سره. وقیام كل لیلة منها بقیام لیلة القدر، د شپې عبادت یې د لیلة القدر د شپې مساوي ده. سبحان الله، که الله په دې لسو شپو کې بنده دی ورکړي، الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي چې د خدای عبادت وکړو، د الله بندګي په دې کې وکړو. حدیث مبارک کې راځي ام سلمه رضی الله تبارک وتعالی عنها فرمایي کله چې دا لس ورځې داخليږي کنه اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من اظفاره واشعاره شيئا. کله چې دا لس ورځې داخليږي نو د دې نه مخکې چې څوک ضحیه کوي قرباني کوي، څوک چې قرباني کوي نو د هغه لپاره مسنون او مستحب عمل دا ده چې د دې لسو ورځو نه مخکې نوکان واخلي، د بدن صفایي وکړي، ویښتان واخلي، په دې کې ورته اجر او ثواب. او که یو څوک یې ونه کړي نو قرباني کې کوم فرق پورې نه راځي خو اجر او ثواب پکې ډېر زیات دی. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معمول همدا. نو دا لس شپې زما په خیال چې سې شنبه اخرینۍ ده د دې ذی القعدې او چهارشنبه اوله شروع کېږي. نو کوشش دا وکړئ چې روژې پکې ونیسئ او د خدای پاک جل عظمته عبادت او بندګي په دې کې موږ او تاسې وکړو. که دا شپې او دا ورځې به وي خو موږ او تاسې به بیا نه یو، ځکه خدای ته دا دې شپو کې عبادت کول، روژه نیول دا ډېر خدای پاک ته ګران دي. الله بنده ته په دې باندې ډېر اجر او ډېر ثواب ورته په دې باندې ورکړي. هم نارینه او هم زنانه باید د دې کوشش وکړي د دې نیکو اعمالو. د
خصي حیوان قرباني روا ده وکنه او قرباني کې کوم حیوان چې خصي وي فقهاء کرام رحمهم الله لیکلي نو د هغې غوښه هم وي خوږه وي نو قرباني یې جایز ده. د شن حیوان قرباني جایز ده چې کوم حیوان شن وي او هغه بچي نه زیږوي نو په هغې باندې هم قرباني جایز ده، هېڅ مشکل په دې کې هم نشته. د حملدار حیوان قرباني روا ده وکنه دو خبرو ته خیال لرئ. یو غوا مو مثال واخیستله، اول خو دا کوشش کوئ چې حملداره حیوان مخلی قرباني خو کېږي، خو که تا ته دا معلومات وي چې دا حملداره دی او بچی دی په نس کې نو کوشش دا کوئ چې هغه مخلی خو قرباني کېږي بدون د شک شبهې نه. دویمه خبره دا ده چې کله تا حیوان واخیست او په دې کې حلاله ده چې وکړه بچی راوړ نو دوه خبرې دي، که بچی چېرته مړ خو خبره ختمه ده، او که بچی چېرته ژوندی و نو هغه باندې به هم چاړه راکش کې بسم الله الله اکبر به ووایي ورباندې. امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده نو هغې باندې به هم چاړه راکش کې حلال به یې کړي خو غوښې په خپله باندې هم خوړلی شي نور ته یې ورکولی شي، هېڅ مشکل نشته. کوم حیوان کې چې رسولی وي د دې قرباني روا ده یا نه او قرباني کېږي ورباندې ښه داخلي مسله ده دا نه پکې هېڅ مشکل نشته، په هغې قرباني جایز ده. کوم حیوان چې ړوند وي قرباني جایز ده یا نه؟ حیوان چې ړوند وي نو په هغې باندې قرباني بیا نه کېږي ښه هغې نه به ځان سره عیبجن حیوان به نخلي، حدیث مبارک کې د هغې نه معنی راغلی ده نو دا چې حیوان ړوند وي په هغې باندې قرباني نه کېږي. یوې جنې ته خلک د رشتې لپاره راځي او بیا نه راځي، خلک وایي بخت یې بند نه، دا خبره صحیح نه، دا د دې زړو ښځو خبرې دي، دا زړې ښځې نه دي، دا د ځان نه دا مسایل درته ذکر کړي د فلانکۍ بخت بند او بیا ګرځي په تعویزګرو باندې او په سکانو باندې او په هندوانو باندې ولا د فلانکۍ بخت چا تړلی ده او بس دې ته تعویز پکار ده او دې ته دا بس الله پاک په پرې ورحمېږي عورت نو دا غلطې خبرې دا غلطه عقیده دی. د مړي لپاره قرباني روا ده یا نه؟ بلکل روا ده، خو دوه خبرو ته خیال لرئ. یو دا که چېرته یې وصیت کړی وي پلار یا مور چې زما د طرف نه به ته قرباني کوې نو د هغه د ترکې د هغه د مال چې کومه حصه پاتې وي هغې نه ته قرباني کوې نو غوښه به بلکل نه خورې، ټوله به فقراو مساکینو ته ورکوې. او که چېرته وصیت یې نه کړی پلار او مور او ته تبرع احسان کې تا ته الله وسه درکړې ده چې پلار مې دی مور مې دی نو بیا د هغې دپاره څنګه چې خپله د غوښې حصه 3 تقسیمه کوي نو دغه شان به بیا د هغه د غوښې حصه هم 3 تقسیمه کوي، په خپله هم خوړلی شي او نورو فقراو مساکینو ته یې هم ورکولی شي. او څنګه چې تا ته خدای پاک اجر درکوي که نه دغه شان به ستا پلار ته او ستا مور ته چې په قبر کې پراته دي که نه مکمل اجر رسېږي او ذره پرې په هغې کوم شک نشته. او ځکه حضرت حنش رضی الله تبارک وتعالی فرمایي رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين. دې مبارک فرمایي وایي ما علي صاحب ولیده چې 2 پسونه یې حلالول، وایي ما ورته ویل علي صاحب څه کوې خو یو پسه دی حلال که یو قرباني ده در باندې نو دا بل څه شته حلالی؟ وایي دا راته وفرمایل چې دا زه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ځکه د نبي علیه السلام مبارک هم حق دی په موږ او تاسې چې چاته الله وسه ورکړي. نبي علیه السلام به هر کال د امت دپاره قرباني کوله نو یو ځان دپاره حلالوم او بل د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره. هلکه دا خو بس جواب شو درته نو د نبي علیه السلام لپاره قرباني جایز ده یا نه؟ بلکل جایز ده. لکه دا مخکې مې چې درته ویل یو مال دی واخیست نو په هغې کې یوه حصه د نبي صلی الله علیه وسلم د نوم لپاره هم کولی شي او یا یو مستقل چې الله وسه درته درکړي بس هم واخیستلی شي
د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دپاره بدون د شک او شبهې نه قرباني جایز ده. په غټ مال کې څومره کسان شریکېدی شي؟ 1 نفره د 2 نه اضافه نشي شریکېدلی. که جفت وي او که طاق وي جایز دی. 2 نفر باندې کېږي غټ مال، 3 باندې کېږي، 4 باندې کېږي، 5 باندې کېږي، 6 باندې، اخري 1. د 2 نه بره او 2 نه دا په غټ مال کې نشي شریکېدلی. که جفت وي که طاق وي 2 نه ښکته هغې باندې کېږي. د والدینو لپاره قرباني جایز ده یا نه چې وفات ما مخکې درته ویل چې هغې دپاره ته قرباني کوي بدون د شک او شبهې نه پلار او مور دپاره قرباني جایز ده. یو سړی لمونځ کوي او په لمانځه کې یو خوا بله خوا ګوري لمونځ یې کېږي که نه. کتل 3 قسمه دی ښه. یو کتل روا دي، یو مکروه دي، یو مفسد دي. روا کتل دا دي چې امام ولاړ دی نو امام دا د سترګو په کنجو باندې داسې کتلی شي. مثلا دی پورته کېږي 2م رکعت خو دته شک پیدا شو چې دا مې اوس اول رکعت دی که 2م رکعت دی. نو دا په دې سترګو په کنجو مقتدیانو ته کتلی شي چې دا کیلي وکړي اوچتېږي ښه. نو دا کتل دا روان دي. 2م کتل مکروه دي چې سړی په لمونځ ولاړ وي داسې ګوري، دا بیا مکروه دي ښه. او مفسد دا دی چې سړی بلکل داسې مخ راواړی ښه. نو دې سره بیا مونځ فاسدېږي. مونځ ته چې ودرېد کله دې چې لاس پټړه که نه که مونږ چې لاسونه دلته کړو که نه د دې په مطلب پوهېږي چې یا الله ما تا ته ځان پټړه، زه به ستا په حکم ځان خلاصوم خو بیا به ځان څه کوم سجدې ته به ګورې چې ولاړ یې هغه کوم ځای کې چې ستا سجده راځي هغه ځای ته ګوره او د آخرت سوچ او فکر کوه چې دې ځمکې ته به یې ورځ ورځم. او کله چې ولاړ یې او بیا ته رکوع ته ځې نو دې قدمونو ته دې ګوره چې روح به مې د دې ځای نه همداسې راځي حرکت کوي. او بیا چې کله ته سجدې ته لاړ شې نو بیا به د دې نرمۍ پزې ته ګورې که نه چې قبر ته بې کوز کړي که نه نو 2-3 ساعته وروسته د انسان چې خرابېږي نو دا ځای نه بس اوبه یې راشي پزه خرابېږي، بدن کې سپین سپین ټاکې پیدا شي. نو اول به زما دا پزه خرابېږي ځکه د انسان شناخت خو دې نه کېږي معرفت که. او بیا چې کله ته په قاعده کې کښېنې نو دې ځای ته دې زړه ته دلته ګوره چې زما روح به دلته راځي. نو ته به د وسواس شکوک شبهاتو نه خلاص یې سوچ او فکر به دې ټول آخرت دی. سړی خپل زوی ته الحمدلله نوم کېښودلی شي نو خپل بچي باندې الحمدلله نوم کېښودلی شي خو دې کې به یو نیت هم کوې ښه. یو خو دا چې ته خپل بچي ته غږ کوې الحمدلله، نو دویم به ته دا نیت کوې چې زه د الله څه م وایم ثنا وایم نو خدای به اجر هم درته درکړي. نو الحمدلله نوم بچي ته کېښودلی شي. په حرامو رکوع باندې څوک مسجد جوړ کړي ثواب یې کېږي یا نه؟ نه. مسجد په حرامو پیسو جوړ کړي چې څوک پکې لمونځ کوي د هغې لمونځ کېږي، خو چې ده په حرامو پیسو باندې مسجد جوړ کړی دی وایي لمونځ کړی او خدای ناراض. حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله طیب لا یقبل الا طیب. الله پاک دی نه خوښي مګر پاک. نو حلالې پیسې الله ته خوښې دي. په حرام مال قرباني جایز ده نه چې د سود پیسې وي او د رشوت پیسې وي او د حرامو پیسې وي په هغې به څه نه کوې قرباني نه کوې لکه دا مخکې چې دا حدیث مبارک درته ویل. او تر دې چې فقهای کرامو رحمهم الله دا هم لیکلي که ته پوه سې چا سره په یو مال کې شریکېږي چې یاره دا احمد یا دا محمود دا سودخور ده دا رشوتخور ده د ده پیسې حرامې دي نو په هغه مال کې به شرکت ورسره نه کوې د هغې د وجې نه ستا قرباني بیا خرابېږي. ستړی مه شي په یو لاس دی او په دواړو لاسو باندې ده. نو احادیثو کې دواړه راغلي یو لاس باندې هم ستړی مه شي کولی شي او خو دوه بهتره دی ښه. 2 لاسه چې ورکوي که نه نو دا 2 لاسه چې دي دا بهتر دی ښه. کور کې که د سړي تصویر وي او یا د مرغانو تصویر وي لمونځ کېږي. ذی روح اشیاء او تصویرونه عکسونه چې وي که نه
او تا ته بالکل بالمقابل مخامخ لمونځ به نه کوې کراهت تحریمي نه خو خالي نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الملائکة بیت فیه کلب ولا تصاویر هغه کور ته فرشتې نه داخلېږي د رحمت چې په هغې کې سپی وي او په هغې کې عکسونه وي هغه څه شی دی بعض ځایونو کې مونږ ګورو المارۍ کې بوتان یې ایښي ته خو د ابراهیم علیه السلام د ملتیت دعوه کوې او بیا دې په المارۍ کې بوت ایښی دی په دې باندې ستا زینت دی د کور نه بوت دا شیونه د کورونو نه لرې کړې خیر او برکت به هم په کور کې نه وي او نه به د الله رحمت در باندې وي دا شیونه د کور نه باسه ما نوی واده کړی و خو زما قرآن یاد نه دی او زما د ښځې یاد دی زه د خپلې ښځې نه قرآن یادولی شم یا نه او که یاد یې کړم نو دا خو زما استاده شوه بیا ورسره نزدېکت کوم دا خو بېادبي نه دا عین ادب ته د خپلې بیبي نه پوښتنه وکړو ته ته په دې خوشحاله یې که نه نو داسې خبره نشته ده ښه قرآن هم ترې نه وایه او صحبت هم ورسره کولی شو موږ شیخ رحمه الله مبارک سره زه ناست نو دا وایم داسې نو دغه شان دغه واده یې کړی و د ده قرآن مو وایسته او د ښځې قرآن یې زده و نو حضرت شیخ رحمه الله مبارک ته یې وفرمایل ویې صاحب دا خو زما د ښځې قرآن یې زده دی او زما نه دی زده نو دا خو که زه دې سره بیا یو ځای کېږم او قرآن ورنه زده کوم نو دا خو بېادبي ده که نو مبارک ورته وفرمایل وایي نه دا عین ادب دی اوس مشکل نشته زما یو ملګری دی ما ورته ویل چې ساز سرود مه اوره نو ده راته ویل چې دا خو خدای پاک فایدې لپاره پیدا کړي دي نو فایده به ترې نه خلو دا خبره یې روا ده که نه ته جاهل مطلق الله خو ډېر شیونه پیدا کړي سپین خدای پیدا کړي نو سپین بیا حلالوه فایده ترې اخله که دا درته روا دی خنځر خدای پیدا کړی دی نو هغه حلال که د هغې خوښه تا ته روا ده لیوه خدای پیدا کړی دی زمری خدای پیدا کړی دی نو تا ته د هغې غوښه روا ده دا خو شیونه چې دي دا خو دارالامتحان دی دنیا الله خو په موږ امتحان کې چې الله دا شیونه پیدا کړی دی نو دا روا نه دي ښه الله عز وجل قرآن کې فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا الله په تاسې باندې ازمېښ و امتحان کې چې کوم یو په تاسې کې نیک عمل کوي الله د باندې ابتلا کوي نو دا دلیل د دې نه دی چې الله دا شیونه پیدا کړي دي نو بس زه به د دې نه فایده اخلم د دې اورېدل حرام دي حرام دي حرام دي ګوره احساس سرود دا ما اورېږه او تېره ورځ ترجمه کې ما په دې ډېرې خبرې مو کړې مازدیګر نو نه پوهېږم چې ته وایي که نه قضا لمونځونه حرمین شریفین کې ادا کېدلی شي یا نه نو تا ته دومره وخت شته چې ته حرمین شریفین ته ورسېږي ته دومره امید لري کله چې تا نه لمونځ قضا شي نو د هغې قضا عمل ته راوړه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها کله چې یو کس ویده وي او خوب نه راجګ شي لمونځ وخت یې تېنه تللی دی یې ته یاده ووت نو کله چې دی راوچت شي نو دی دې څه وکړي لمونځ وکړي ښه که تا نه لمونځ قضا شوی دی قضا یې راوګرځوه حرمینو شریفینو ته چې ته رسېږې نو خو الله ته علم دی د ملګري څوک بندیان دي بس الله دې ورته په خیر صحت عافیت باندې خلاص کړي دعا یې وکړئ الحمدلله رب العالمین